دا و نزار الله نزار صاحب چې ډېر خوندور کلام تی موږ واورېدو. اوس د مشاعرې اخیري شاعر د پښتو ژبې د دې دور د نظم د غزل د سندرې نماینده شاعر ښاغلي فضل سبحان عبید صاحب له هم د هغه په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم. ته چې جانان جانان کېدلې نو ما څه کړی وې، ته چې جانان جانان کېدلې نو ما څه کړی وې، د زړه په سر مې خورېدلې نو ما څه کړی وې. جانانه ستا د مینې درد د پټولو نو، جانانه ستا د مینې درد د پټولو نو، چې ترې سندرې جوړېدلې نو ما څه کړی وې. او په زړه دې پویه وم په خولې دې د یارۍ ونه وې، په زړه دې پویه وم په خولې دې د یارۍ ونه وې. عبیده ته چې شرمېدلې نو ما څه کړی وې. ښاغلي فضل سبحان عبید صاحب له هم د هغه په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. ښاغلی فضل سبحان عبید صاحب. زه یو ځل بیا د شمشاد ټلویزیون او د شمشاد ټلویزیون په دوبۍ کې د سانګې د اف ټي وي د ټولو ملګرو د فهمید صاحب نزار یوسفزی او د ټول ټیم شکریا ادا کوم، مننه کوم چې زه زما ملګري د دې جوګو ګڼل چې یو ځل بیا موږ دلته راوغواړي. ډېره مننه. یو څلور شعر دي چې دومره به نه پیژني ما خلق زما د کلي، دومره به نه پیژني ما خلق زما د کلي، څومره چې وپیژندم خلکو یاره ستا د کلي. او ولې به ګران نه وي د دغه کلي خلق په ما، ولې به ګران نه وي د دغه کلي خلق په ما، په ما خو ګران دي کاڼي بوټي د اشنا د کلي. او زه په شمله ښکلی یم ته په لوپټه ښکلی، زه په شمله ښکلی یم ته په لوپټه ښکلی، دواړه ناموس د کلي دواړه یو ښکلا د کلي. او زما د زړه د پرهرونو سوال دې ونه منو، زما د زړه د پرهرونو سوال دې ونه منو، کډه دې وتړله یاره په رښتیا د کلي. یو سندره وړاندې کوم چې تش تصور چې د کوم زړه مې درزیږي یاره، تش تصور چې د کوم زړه مې درزیږي یاره، تصویر دې څنګه جوړ کړم، چې په تصویر دې زړه کوم لاس مې رپیږي یاره، تصویر دې څنګه جوړ کړم. او زه ګلابونه جوړولی شم خو تا نه شمه، زه ګلابونه جوړولی شم خو تا نه شمه، ته یې د ګل نه ښکلې، بیا به مې فن را پورې خاندي پاتې را نه شمه، ته یې د ګل نه ښکلې، تش خندا ته دې دا ټول وطن پسخېږي یاره، تصویر دې څنګه جوړ کړم. ستا دغه سترګې چې مرګې او زندګي ده پکې، څنګه یې جوړې کړمه، ستا دغه سترګې چې مرګې او زندګي ده پکې، څنګه یې جوړې کړمه، ستا دغه سترګې چې غرور دی او یاري ده پکې، څنګه یې جوړې کړمه، ما ته چې هسې شي را یادې زړه مې لویږي یاره، تصویر دې څنګه جوړ کړم. او خالد صاحب دا بل بند چې ستا د ساده حسن په ټول جهان ثاني نشته دی، رنگ ورله څه ورکړمه، ستا د ساده حسن په ټول جهان ثاني نشته دی، رنگ ورله څه ورکړمه، دا ستا د رنگ په شانت رنگ یاره بیخي نشته دی، رنگ ورله څه ورکړمه، رنگونه ډیر دي خو ستا رنگ ته نه جوړیږي یاره، تصویر دې څنګه جوړ کړم. او نزار صاحب دا بل بند دی چې خال به دې هم جوړ کړم خو دغسې خندا به نه کړي، ما به سېزلی نه شي، خال به دې هم جوړ کړم خو دغسې خندا به نه کړي، ما به سېزلی نه شي، اسې تور داغ به وي د اور په شان رڼا به نه کړي، ما به سېزلی نه شي، بغیر د خال نه د تصویر نیمګړی کېږي یاره، تصویر دې څنګه جوړ کړم. او دا جی آخري بند دی
چې لا تا جوړ کړی خپل تصویر راله په زړه دی ګله فنکار خو ته یې که نه بیا که د زړه راله سېزلی هم تازه دی ګله فنکار خو ته یې که نه مصور ته یې ستا عبد به شاعر کېږي یاره تصویر دې څنګه جوړ کړو ډېر مهرباني دا ښاغلی فضل یوسف خان عبد صاحب چې ډېره خوندوره سندره او ډېر خوندور شعرونه ترې موږ واورېدل ملګرو د فضل یوسف خان عبد صاحب د کلام سره دا مشاعره پای ته ورسېده زه د ټولو راغلو شاعرانو ملګرو د ښاغلي اکبر علي اکبر صاحب د ښاغلي لیاقت تصور صاحب د ښاغلي انور چراغ صاحب د ښاغلي خالد خان اسرت صاحب د ښاغلي نزار الله نزار صاحب او د ښاغلي فضل یوسف خان عبد صاحب ډېره مننه کوم چې دلته رالل او د دومره خوندور کلامونه یې زموږ کتونکو ته وړاندې کړل دې سره دا نننۍ مشاعره دا ادبي خپرونه سر ته ورسېده موږ د ټولو راغلو شاعرانو ملګرو ممنون مشکور یو چې زموږ په دعوت باندې دلته کې رالل زه نزار یوسفزی سره د خپلو ملګرو د بلې خپرونې پورې د تاسو نه اجازت غواړم په لوی الله م سپارم د خدای په امان